روغ یاست، صحت او عافیت جامې پر تنو لرئ. ملګرو زه عبدالقیوم تان یو نوې ویډیو ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې موږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب لایک او د بل آیکن کېږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسېږي. ملګرو نن دا ډېر خوندور ویډیو کې راغلی یم. نن موږ کولی شو چې واټساپ کې چا بلاک کړي وو ځان انبلاګ کړو. ډېره اسانه طریقه ده، ایزي طریقه ده، خوندوره طریقه ده. نو ویډیو تر پایه راته تعقیب کړئ، په دې پوه شئ چې څنګه ځان مونږ بلاک نه انبلاک کوو. صحیح ده ملګرو دغه یو کس ده دغه بلاک کړی یم. صحیح ده ملګرو زه څنګه کولی شم چې دته میسجان وکړم، وایس میسج وکړم او لیکنه ورولېږم. صحیح ده ملګرو هلته خامخا به تاسو لاړ شئ، په دغه درې ډاټ تاسو ته ښکاري ملګرو، دغه درې ډاټو باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو دغه درې ډاټو باندې کلیک واخیسته تاسو به راسئ دغه دویم ته. صحیح ده ملګرو دغه دویم ته به راسئ. نو کله دې نیو دویم ته راغلئ اول به همدغه کس وټاکئ یا بل کس وټاکئ چې همدغه کس ته چې زه یې بلاک کړی یم، یو دوه کسان نور ټاکم. صحیح ده ملګرو دغه ده دغه درې کسان مو وټاکل، دا اوکې کوم. صحیح ده ملګرو بیا راځم په دغه ځای کلیک اخلم. کله مې کلیک واخیست دا یو کس زه وباسم. صحیح ده تاسو بیخي هم نه باسئ، که وباسئ ویې باسئ که نه یې باسئ تاسو خپله خوښه ده. دغه یو کس مې ریموف کړه. صحیح ده ملګرو اوکې ریموف یې کړه. صحیح ده ملګرو دلته زه اوس میسج کوم، دا میسج به ورځي، وایس میسج ورته کوم، سلام زه ورلېږم، سلام به م ورځي. نو که تاسو کومه پوښتنه پیشنهاد وړاندیز ورته لرئ نو تاسو کولی شئ، هلته تاسو بلاک کړي یاست، هلته تاسو میسج ورته نشئ کولی، تاسو هلته وایس میسج ورته نشئ کولی، دلته تاسو ورته کولی شئ په دې طریقه ځان انبلاک کړئ. ډېره اسانه طریقه هیله ده چې یو څه مو ته زده کړي وي. بیا مې یو یادونه کومه چې که یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل سره خامخا لازمي سبسکرایب کړئ تر څو داسې نویو خوندورو ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو ته ورسېږي. بې نه آیکن کې ځکه تاسو ته نوټیفیکیشن در ورسېږي. تر بیا بلې ویډیو پاک